السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران محترمو لیدونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. ویډیو به نه غټو، راځو د ویډیو په طرف. نو موږ یو ځل مخکې یو د اوطاق سیستم جوړ کړی وو، نو آفلاین او ډېر کار مو نه ورته کړی، هغه کوم ضرورتونه وو نو هغه هم پکې راخیستي وو. نو د زیاترو ملګرو پیشنهاد و چې دا سیستم آنلاین سي او یو څه پرمختللی سي، او بعضې پیشنهادونه هم دوی پکې کړي وو چې هغه هم موږ پکې ځای په ځای کړي. نو اوس مو یو نوی سیستم ترتیب کړی دی چې هم آنلاین دی، آنلاین کار کا، هم آفلاین کار کا. نو ډیټا آنلاین ذخیره کیږي، نو یو کس چې ډیټا اضافه کړي نو هغه بل کس په هر ځای کې وي د انټرنیټ په واسطه باندې دا ډیټا کتلی سي. نو موږ چې دا اپلیکیشن جوړ کړی دی، نو دا د لومړي ځل لپاره انټرنیټ غواړي. څنګه چې تاسو وسلیږئ نو انټرنیټ غواړي. نو اوس فعلا هم تاسو وینئ چې انټرنیټ غواړي. نو زه راځم د دې سره انټرنیټ وصلوم تر څو د ویډیو په طرف لاړ سو او اپلیکیشن ته داخل سو. نو انټرنیټ مو وصل کړ، نو دا دې صفحې ته داخل سو. نو دلته به یو بله بټنه هم راځي چې تاسو کله اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، نو تاسو ته دلته یو بله بټن راځي چې هغه به د لومړي ځل لپاره څنګه اپلیکیشن انسټال کړئ، هغه بټن به تاسو ته شو کیږي. نو هغه بټن به د دې لپاره کار کوي، کله چې په هغې باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه به د دې اپلیکیشن د زده کړې ویډیو وي چې تاسو به یوټیوب ته یوسئ او هغه ویډیو به تاسو وګورئ. نو اوس راځو ګورو چې په دغه صفحه کې څه کیږي. لومړی څه دی، دلته د لومړی بټن څه ده، نوی اوطاق جوړ کړه. نو کله چې تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ نو تاسو ځان ته د اوطاق جوړ کړئ. د اوطاق آی ډي به تنها مدیر ته معلوم یا اډمین ته معلومه وي. نو هغه کس به څو اختیارونه لري. یو اختیار خو به دا لري چې دلته خپل ځان ته به د اوطاق لپاره به یو آی ډي جوړوي. دغه آی ډي چې جوړه کړي، کله چې نور نفر خپل اوطاق ته راملګري کوي خپل ملګري، نو دغه آی ډي به هغو کسانو ته ورکوي تر څو دغه اوطاق ته یو ځای سي چې مدیر آی ډي ورکړې ده. بل خپل نوم د اډمین نوم به وي، بل به اډمین ځان ته پاسورډ ورکوي، بل دلته د ماشومتوب نوم، مثال د ماشومتوب نوم وي، هر څه داسې یو نوم وي چې آینده کې تاسو نه هیر نه سي. په هغه مهال کې کارول کیږي. کله چې تاسو څخه خپل پاسورډ هیر سي، نو کله چې تاسو څخه پاسورډ هیر سي نو دا پاسورډ چې وکاروئ نو انشاءالله تاسو به خپل اپلیکیشن ته لاسرسی پیدا کړئ او نوی پاسورډ به ځان ته جوړ کړئ. نو په هغه نوي پاسورډ به تاسو بیا داخل سئ اپلیکیشن ته. دغه اخري څه دی، شپږ عددي خاص کوډ. دغه کوډ څه دی، نو دلته پسې تاسو کوم ملګري غواړئ چې اوطاق ته یو ځای کړئ، نو هلته زه په اپلیکیشن کې دننه درته ښیم چې څه رقم ته کار کوي. نو دغه پاسورډ به تاسو ته باید خاص وي، یو ځل جوړیږي او دایم مو باید په یاد وي. نو کله چې تاسو خپل اپلیکیشن ته نوي کسان خپل ملګري اضافه کوئ نو دغه پاسورډ د هغو کسانو لپاره په کار کیږي. نو هغه نوی کس اضافه کوي خپل اپلیکیشن ته، نو دغه پاسورډ به اول داخلوي، بیا به نوی کس اضافه کوي. نو اوس موږ یو تیار نوی اوطاق جوړ کړی دی. نو دغه شان ټول څه پکې ولیکله، نو په اوطاق جوړ کړه په بټن باندې به کلیک کړئ، بس اوطاق به دې جوړ سي. نو اوس موږ تیار یو اوطاق جوړ کړی دی. زه بیرته راځم همغه اوطاق ته ننوځم. دلته څه ده، موجوده اوطاق ته یو ځای شه. یو کس دی تیار یې نوی اوطاق جوړ کړی دی، نور ملګرو ته وایي چې تا د اپلیکیشن انسټال کړه زموږ اوطاق سره یو ځای شه. نو هغه څنګه یې انسټال کړي، نو دغه بټن باندې به کلیک وکړي، هغه اډمین ته به ورته ووایي چې آی ډي راکړه. آی ډي به هغه ورکړي، بیا په دې بټن باندې کلیک وکړي. نو موږ دلته تیار یو اوطاق جوړ کړی دی. نو زه راځم همغه موجوده اوطاق ته ننوځم. نو په دې خاطر باندې ځکه چې تیار مو اوطاق جوړ کړی دی او که نوی مې جوړول د ټول معلومات مې درته وښودل، دا شیان پکې وکړئ او نوی اوطاق به جوړ کړئ. نو اوس دا اوطاق ته زه نه جوړوم نوی، ما اوس تیار یو جوړ کړی دی. راځم همغه موجوده اوطاق ته یو ځای کېږم. دا بټن کلیک کوم. دلته به دا خو ما اوس تیار لیکلی و، نو دلته به تاسو نه آی ډي وغواړئ، هغه مربوطه اوطاق آی ډي. مثال کوم اډمین آی ډي جوړه کړې ده، تاسو غواړئ دغه اډمین اوطاق سره یو ځای سي خپل ملګرو سره، نو دغه اډمین څخه به تاسو دلته یو آی ډي درکوي، هغه آی ډي باندې به تاسو یو ځای کېږئ. نو اوس د دې مربوطه اوطاق آی ډي څه دی، علي، دا خو پښتو ده، علي 1 2 3 4 ده. نو زه راځم د دې سره یو ځای کېږم، ادامه وایم. نو دا کار پر انټرنیټ کېږي، بغیر له انټرنیټه دا کار امکان نه لري. نو انټرنیټ باید سی وي په داسې وخت کې.
نو دغه دی زه دلته مربوطه اوطاق سره یو ځای سوم نو هغه اډمین به تاسو ته په خپل سیستم کې هغه خاص کوډ څه ده نو هغلته به نفر تاسو تیار اډمین نفر تیار اضافه کړی دی تا نوم به لیکلی وي تا ته به هر څه جوړ کړي وي پاسورډ هم درته جوړ کړی وي تا ته به وایي چې پاسورډ دې دغه شی دی نو دغه بټن به کلیک کړي اوس دلته څه ده احمد څه ده اډمین دی او محمود څه دی غړی دی اوس غواړي چې د محمود څه ده غړی ده دا ننوځي داخل سي سیستم ته اوس به اډمین ورته وایي چې ما تا لپاره نوم د محمود دی تا لپاره مې پاسورډ جوړ کړی دی له یو نه تر اتو پورې نو زه اوس دا پاسورډ ویمه ننوتل ویمه نو دا بټن مې سي وویلله اوس به زه سیستم ته داخل سم سیستم ته چې کله داخل سولې اوس ته دلته د هیڅ حساب مونږ نه دی اضافه کړی نو ته اوس د یو غړي په شکل باندې وینې دلته غړی نوشته ده او داسې دا اډمین دی نو اډمین څه کله ننوځي نو بیرته وځو اډمین څه کله داخلیږي نو اډمین به خپل نوم انتخابوي نو خپل نوم به انتخابوي پاسورډ به داخلوي نه بوځي نو اډمین ته دلته اوچاته په دې ځای کې وګورئ دلته آی ډي ښکارېږي او نور ډېر امکانات اډمین ته ښکارېږي زیاتره شیان اډمین ته ښکارېږي نو اوس چې کله یو اډمین یو کس راځي زه اوس غواړم دغه کس حذف کړم بیخي اوس ګوره زه دغه کس حذف کومه دلته چې د دغه کس حذف کوي نو د دې کس پاسورډ به لیکې پاسورډ مې ورکړی له یو نه تر اتو پورې زه اوس دا حذف کومه حذف سه غواړم چې یو بل ملګری زه اضافه کړم د سیستم ته چې هغه په هغه پاسورډ باندې او په هغه نوم باندې را داخل سي خپل سیستم ته نو دغه جمع بټن باندې به کلیک وکړي دلته به هغه شپږ عددي پټ کود وي اوس هغه پټ کود څه دی ماته معلوم دی نو دغه د پاسورډ ما ورکړه نو په دې پاسورډ باندې داخل سه نو دلته به اوس هغه کس ته دلته اکاونټ جوړوي هغه کس ته به دلته نوم لیکي مثال د هغه کس نوم دی محمد دی او پاسورډ ورته جوړوي له یو نه تر شپږو پورې مې پاسورډ جوړ کړ نو دلته د ماشومتوب نوم مثال د ماشومتوب نوم څه ده علي ده یو داسې نوم چې آینده کې درنه هیر نسي ځکه چې دا نوم په آینده کې تاسو نه هیر سي نو پاسورډ په ځای باندې به دغه نوم کارول کیږي دا نوم چې تاسو لیکئ دا باید په یاد ولرئ یو نوم چې په آینده کې درنه هیر نسي نو اوس به اضافه کړه دا بټن به کلیک کړئ دلته به یو نفر ته اکاونټ جوړ سي دا د اکاونټ ورته جوړ سي نو اوس چې دا کس دلته وګوره ووځو اوس ګوره دلته چې کاروونکو غوره کوو نو دلته به د محمد نوم باندې یو کس اضافه سه د وخت د محمود په نوم باندې و هغه حذف کو اوس د احمد اوس به د احمد خپل نوم انتخابوي او خپل پاسورډ ورلیکي موږ پاسورډ ورکړی له یو نه تر شپږو پورې نو داخل بسي دا د احمد بیرته داخل سه نو ویني دلته اوس احمد ته د اوطاق آی ډي او هغه بټن چې هغه کسان په اضافه کېږي هغه دلته نه ښکاري هغه یوازې اډمین ته ښکارېږي نو اوس اډمین داخلیږي نو اډمین به داخل سي ویني اډمین ته هم د اوطاق آی ډي ښکارېږي هم دغه د جمع بټن ښکارېږي چې یو نوی کس پکې اضافه کوي نو په دې باندې سرچ کېږي چې هر شی تاسو سرچ کوئ نفر نوم سرچ کوئ مصرف سرچ کوئ هر څه سرچ کوئ نو دلته به دا شی دلته تاسو ته سرچ کېږي بل څه دا په دې اکاونټ باندې چې کلیک وکئ دلته څو کارونه کېږي یو څه دا پروفایل سمول دې بټن باندې به کلیک وکئ دې بټن باندې نو په دې بټن باندې مې کلیک وکړ دلته خپل نوم هم چینجولی سي هر شی لیکئ نوم هم چینجولی سي او دلته څه ده مثال یو داسې لکه سټوري غوندې چې هر شی لیکئ هغه هم لیکلی سي او خپل په پروفایل هم تغیرولی سي په دې باندې چې کلیک وکئ نو تاسو به خپل پروفایل تغیر کړئ مثال زه اوس دا غږ دمه نو اوپن به کلیک کړم او پروفایل تغیر سو او په دغه ځای کې د ماشومتوب نوم لیکئ مثال بعضې وخت د ماشومتوب نوم چې درنه هیر سي هغه یا داسې یو شی مو لیکلی سي هغه درنه هیر سي دلته بیا لیکلی سي چې په آینده کې بیا تاسو پاسورډ هیر سي په دې شي باندې داخل سئ نو ذخیره وهم بس هڅه ثبت سوله وینې دا هم ذخیره سه نو وینې پروفایل هم ذخیره سه او دا داسې هر شی لیکئ هغه اختیاري دی نو دلته تاسو ته ټول ښیي چې مصرفونه مو څومره دي ټول مصرف مو څومره کړی دا ټول هر ځای درته ښیي نو وینې اوس مصرف نه دی کړی نو بیرته شاته ګرځم
دا خو اډمین دی. نو اډمین غړی چې حذفوئ نو د غړي حذفولو لپاره به د هغه کس پاسورډ لیکئ. پاسورډ مو چې ولیکئ بیا یې حذفولی شئ. نو اوس راځو لاندې په دغه کلي بټن باندې رښتیا څه کېږي. په دې کلي بټن باندې تاسو خپل پاسورډ مثال چینجوئ. دي تاسو پاسورډ یو چا زده کړ نو تاسو غواړئ چې د پاسورډ چینج کړئ. آینده کې بل څوک لاسرسی د تاسو سیستم ته ونه لري نو دا پاسورډ به دلته ولیکئ. اول به زوړ پاسورډ ولیکئ بیا به نوی پاسورډ ولیکئ. نو تاسو پاسورډ به چینج شي بیا په هغه نوي پاسورډ باندې تاسو داخلېدلی شئ. نو راځو لاندې دلته چې دا د جنس نوم لیکو. مثال زه ورته لیکم چې لوبیا مې راوړی دی. مثال قیمت یې چې دی 300 افغانۍ ده. ثبت به کومه مصرف ثبت څه وینئ چې په دغه تاریخ باندې دغه شی راوړل شوي دي او ټولې پیسې چې دي 300 روپۍ دي. د هر کس سهم چې ده 1.5 سل ده ځکه چې نفر 2 دانې دي. نو چې د هر څومره نفر یې اتوماتیک په هغومره کسانو باندې ویشي. نو وینئ دلته ورته وایي چې راوړل شوی جنس لوبیا ده. نو که غواړئ مثال هذا ایډیټ یې کې ایډیټولی یم هم چې مثال او حذفولی هم چې دلته حذف دا هم کولی شي. او بل څه دی مثال احمد هم یو شی راوړي نو احمد له خپل اکاونټ به داخلیږي بیا به شی اضافه کولی شي بل دغسې نشي اضافه کولی له خپل اکاونټ به داخلیږي. اوس هم چې احمد یو شی راوړی دی نو اوس به دلته محمد رښتیا محمد په نوم باندې موږ پاسورډ ورته جوړ کړی و له 1 نه تر 6 وو. نو زه په دې باندې داخلیږم چې داخل شوم وینئ بعض شیان پکې ورک شول. نو اوس احمد خپل مصرف اضافه کوي. نو احمد چې څنګه داخل سي د اډمین شی نه حذف کولی سي نه ایډیټ کولی سي. وینئ یوازې مصرف ورته ښکاره کېږي شو کېږي خو ایډیټ او دا شی پکې نه ورته ښکاره کېږي. نو احمد اوس خپل ځان ته مصرف اضافه کوي. نو داسې دی مثال راوړي دي غوړي راوړي دي. غوړي راوړي دي قیمت یې دی مثال 500 افغانۍ دی. نو ثبت یې کړل. وینئ د احمد خپل معلومات اضافه شول. ټولې پیسې چې دي 500 افغانۍ دي. د هر کس سهم چې ده 2.5 تنها دغه پیسې په دغه پیسو کې د اتومات په دغو دوه نفرو 2.5 رسیږي. نو هغه نور مصرف نور معلومات چې دي هغه لاندې دي چې هغه ورته ښودل کېږي چې ټولې پیسې څومره شولې د ټولو کسانو سهم څومره څه. نو ټول معلومات هلته لاندې ښکاره کېږي. نو اوس راځو دلته د حساب تسبیح یا د حساب کتل د حساب کتل مثال دغه د ټول مصرف چې دی 800 افغانۍ دی. کسان چې دي 2 دانې دي. د هر چا سهم چې دی 400 روپۍ ده. نو اوس ګوره دلته ورته کتل کېږي چې احمد 300 مصرف کړی دی او محمد 500 مصرف کړی دی. اوس دلته احمد چې دی تقریبا 100 روپۍ باقي ده ځکه ده خو 400 روپۍ 300 مصرف کړی ده. دلته ټول مصرف 300 افغانۍ کړی دی او د هر کس سهم څه ده 400 ده. نو دلته دغه 100 روپۍ دی باقي شوی ده. نو دغه 100 روپۍ به دلته بیرته محمد ته ورکوي ځکه ده 500 مصرف کړی ده او د هر کس سهم څه ده 400 روپۍ ده. نو دلته په دې خاطر باندې دا 100 روپۍ به دا اخلي دا کس او دای به ورکوي او د پیسو ورکولو احمد څه دی ورکوي به دا پیسې 100 روپۍ به ورکوي محمد ته اخلي به. نو دلته په دې رقم ته حساب دی. بیرته ګرځو شاته دا انشاءالله دومره مشکل نه ده ډېر ساده سیستم دی. بل دلته لاندې د حساب تسبیح ده دا تنها اډمین ته ښکارېږي بل چاته نه ښکارېږي. نو کله مو چې د 1 میاشتې 2 میاشتو پیسې اضافه کړلې نو غواړئ مثال حسابونه ختم کړئ یا بل ته چې کوم چا مصرف زیات کړی دی یا چا کم کړی دی حسابونه مو ختم کړل غواړئ چې اپلیکیشن بیرته دغه ډیټا ټوله له منځه یوسئ حذف یې کړئ بیا له سره کار ترې واخلئ بیا له سره کار پکې شروع کړئ. نو دلته د حساب تسبیح بټن به کلیک کړئ. داسې دی ټول سیستم حساب تسبیح حذفوي. نو دلته څه ده دا کار ټول مصرفونه کرایه تاریخچه او نوکرۍ لیست به حذف کړي د خپل پاسورډ. مثال دلته څه ده اډمین به خپل پاسورډ لیکي بیا به حذفوي. دا د دې لپاره تصدیق مثال چې پاسورډ به یې لیکي داسې نه وي چې په غلطۍ کې ترېنه حساب یا ټول معلومات حذف سي. نو اول پاسورډ لیکي بیا به یې حذفوي. اډمین به خپل پاسورډ لیکي بیا دا ټول حساب
تصفیه کیږي. نو ټول حذف کړه دا بټن وکړئ کې ټول به حذف سي. نو بل اپشن څه دی د کرایې دی. دلته څه ده کرایه مثال د اوطاق 2000 افغانۍ ده. دا کله کمول زیاتول هم سي. مثال زه دلته ورته لیکم 3000 افغانۍ. 3000 افغانۍ لیکم ذخیره کوم. نو اتومات دلته به 3000 افغانۍ سي چې د 150 ورځو لپاره پاتې دي. مثال څه د څنګه مو دا ثبت کړلې نو دلته د راځي د کرایې معلومات. دلته ټوله کرایه څه ده 3000 افغانۍ ده او د ټول کسان څه دي تقریبا 2 کسان دي او د هر چا سهم څه ده 1.5 افغانۍ ده. نو دلته اتومات ویشي. بل د کرایې ورکول کله یو کس کرایه ورکوي مثال اډمین اوس احمد خپل کرایه نه ده ورکړې ویني دلته وایي د غړو وضعیت اډمین څه دی مثال ټول کرایه څه ده 3000 ده ترلاسه شوي پیسې څه دي 0 دي او پاتې پیسې څه دي 3000 دي بیخي کرایه ورکول شوې نه ده. دا بټن باندې کلیک وسی نو دا به یو میاشت وروسته دا بټن بیا د کس ته شو سي ځکه چې دا کرایه څه ده د یوې میاشتې بیا څنګه میاشت پوره سي 10 ورځې پوره سي نو دا بټن بیا شو کیږي بیا به تاسو لسره بیا د کرایې سیستم دلته ثبت کړئ. نو اوس احمد بټن کلیک کوي چې ما کرایه ورکړه. دا بټن کلیک کړله نو دلته کرایه ورکول سوله. وینئ د دې بټن خانه شنه سوله چې پیسې ورکړې دي په دغه تاریخ باندې. نو اوس دلته ترلاسه شوي پیسې دي 1.5 دي او پاتې 1.5 دي. احمد لا پیسې نه دي ورکړي. وینئ نو بټن د 10 ورځو لپاره ذاتي نه ښکاره کیږي. کله چې 10 ورځې پوره سي نو دغه کرایه باندې دلته ثبت که غواړئ بیا تغیر کې بیا هم تغیرولای شئ. نو بیا به 10 ورځې وروسته بټن ښکاره کیږي. نو اوس احمد پیسې نه دي ورکړي. احمد بیا له خپل اکاونټ داخليږي بیا به د کرایې سیستم ته راځي بیا که پیسې ورکړي هماغه بټن به کلیک کوي بس د کرایه به هم ورکول کیږي. راځو د نوکرۍ سیستم ته. د نوکرۍ په سیستم کې دلته مثال 15 کسان یا 6 کسان یا هغه نومونه ټول اتومات دلته راځي. اوس موږ سره 2 کسان دي. اوس لومړی نوکري څه ده د احمد به وي. احمد به انتخاب کې چې احمد به انتخاب کې دلته به د پخلي نوم ورته ولیکي چې څه شی به پخوي. نو زه دلته ورته لیکم چې دی به لوبیا پخوي به پخوي او ورسره دا بټن باندې به کلیک وکړي چې ثبت سي. نو دلته د لومړي کس د پیل نیټه څه وخت به شروع کیږي. زه دلته ورته لیکم چې نن به په 5 بجو او 3 دقیقو باندې به د پی ام ماسپښین په 2 بجو به شروع کیږي 4 ساعته به دوام کوي تر سبا 3 دقیقو پورې. دا په دې خاطر چې اوس پیل 5 بجې دي او 1 دقیقه تیره ده چې موږ ته دلته معلوم شي چې آیا دا نوبت شروع کیږي او که یا. نو ول به دا بټن باندې کلیک کړئ د دې کس نوبت به اوس ذاتي شروع سي. نو دلته اوس وګوره تقریبا 2 دقیقې وروسته به د کس نوبت پیل سي. دلته مو ورته تاریخ ورته ټاکلی دی. نو د نوبت به اتومات اوس په 5 او 3 دقیقو باندې شروع سي. اوس راځو احمد انتخابوو. وینئ هغه یو نوم چې هغه یو کس مو انتخاب کړل اوس دا بل کس ته نه پاتې دی. اوس محمد انتخابوو وریجې به پخوي او په دغه تاریخ بدل ته ذاتي د لپاره نه ټاکل کیږي ځکه هغه د دغه کس لپاره مو کوم انتخاب کړی دی. مثال د دې کس په دغه تاریخ باندې شروع سه نو د داسې څنګه په 5 باندې نوبت ختم سي اتومات د محمد نوبت شروع کیږي. بیا چې دغه نوبت ختم سي اتومات بیرته د کس لسره بیا شروع کیږي. نو دا بټن به کلیک کو چې دا کس هم صف سي. نو صف څه نو راځو تر څو پورې به نو سیستم تشریح کو تر څو پورې به دا بشپړ سي. کله مو چې نوبت لسره پیل کوه مثال نوبت ختم سه نو په دې بټن باندې به کلیک وسی نوبت به لسره پیل سي. نو اوس راځو دویم څه دی راپور حساب دی. دلته په دې بټن کې مثال دلته ټول راپور ته ښیي چې ټول مصرف څه دی څومره روپۍ دی 800 افغانۍ دی ټول ثبت شوي مصرفونه چې دي 2 دانې دي ټول کسان هم 2 دانې دي 800 افغانۍ ثبت شوي دي. نو دلته به تاسو ته پاینده کې یو دانه ګراف هم شو سي. ډېر ښایسته ګراف دی. د ګراف په شکل باندې به تاسو ته ډیټا ښکاره کوي. نو اوس هغه خو موږ اوس ډیټا اوس پیله اضافه کړو. اوس دلته وایي چې د کتلو لپاره لږ تر لږه 2 ورځو ته ضرورت دی چې معلومات ښکاره کړي. نو 2 ورځې څنګه پوره سي نو تاسو ته هغه معلومات د دایم لپاره ښیي ځکه چې حتما یو مصرف وسي بیا هغه ګراف ښکاره کړي. نو اوس دومره مصرف نه دی سوی چې ګراف ته ضرورت پیدا سي.
د دایرې په شکل باندې دی ټول مصرف 800 دی. مثال د احمد دغه رنګ څه ده دغه شین آبي رنګ څه دی دا د احمد زیات مصرف کړی دی 500 نو دغه رنګ هم زیات او د احمد څه دی دغه تقریبا سور رنګ ته ورته رنګ څه دی نو دا لږ مصرف کړی دی او ختم لږ دی. نو که یو بل کس اضافه سي هغه لپاره یو بل رنګ اضافه کیږي. او دلته څه دی ټول مثال د احمد څه دی قرضدار دی تقریبا 100 افغانۍ ځکه چې د مصرف کم کړی دی. نو دلته به د هر کس د نامه لومړی حرف هم ښکارېږي. اوس د دې احمد دی دلته الف دی نو اوس د دې د حروف اول څه دی ام دی نو دلته ام دی. بل څه دی د تنظیماتو برخه ده. د تنظیماتو په برخه کې یو لومړی څه دی د بیک اپ اخیستل دي. دا بټن باندې به کلیک وکړئ تاسو د ټول سیستم بیک اپ به واخیستل سي او په دې باندې بیرته راخیستل کیږي. زیاتره دې ته حاجت هم نه پیدا کیږي ځکه چې اپلیکیشن آفلاین نه دی چې ایډیټ او راکسي آنلاین د اپلیکیشن حذف هم کوي بل موبایل کې انسټال کوي خپل اکاونټ او خپل پاسورډ باندې داخل سي نو تاسو ته خپل معلومات بیرته ښکاره سي. نو دا بل څه دی دلته بلاندې خپل اپلیکیشن ته پاسورډ ورکول. یو خو هغه د نن سي یوزران دي دغه پاسورډ او هغه دی بل څه دی ټول سیستم ته اپلیکیشن ته پاسورډ ورکول هغه هم سته. هغه بیا تاسو خپل ذاتی د سی پاسورډ ورکړئ چې هاینده کې درنه هېر نشي ځکه هغه لار نه لري د خلاصېدو. نو د دې سره به ډېر احتیاط کوئ. بل څه دی د اوطاق آی ډي بدلول. یو کس د تاسو د اوطاق آی ډي پیدا کړی ده نو هر ځل تاسو اوطاق ته داخليږئ کېدای شي تاسو ډیټا ته ضرر ورسوي نو تنها اډمین کولی شي نور یوزران نشي کولی یوازې اډمین کولی شي چې د اوطاق آی ډي تبدیل کړي. نو دا کس مثال آی ډي باندې به کلیک وکړي دلته به لومړی دغه اوسنۍ آی ډي ولیکي په دې کې به نوې آی ډي ولیکي چې مثال کومه نوې جوړوي آینده کې درته بیا یاد وي نو دا آی ډي به ولیکي بس بدلون باندې به کلیک وکړي نو کله چې آینده کې یو بل کس د دوی اوطاق ته داخليږي نوې آی ډي به ورکوي به د دوی آی ډي له دوی سره د اوطاق کې ځای کېږي په همغه مربوطه آی ډي باندې. نو تقریبا سیستم ډېر هوسا او ډېر ساده دی نو ډېر سخت نه دی. نو بیا هم که کوم ځای کې مشکل وو یا کوم ځای کې نه پیریدلی نو زمونږ نمبر خو په هر ځای کې انشاءالله پیدا کولی سئ. دا زمونږ د واتساپ نمبرونه دي نو انشاءالله موږ به مشکل درته حل کوو. نو هیله ده چې د خوښې وړ مو وي او بې پوه شوي نو تاسو بیا هم که کوم ځای کې مشکل درلوده نو تاسو کولی سئ چې زمونږ سره په دې نمبرونو باندې اړیکه ونیسئ او موږ به هغه مشکل درته حل کړو. نور مو په خدای سپارو. ښه وخت.